د ایسیې د پاڼې مینوالو ستړي مه شئ، خدای دې وکړي چې جوړ اوسئ، خدای دې وکړي چې د زړه درزا مو مهار شوې وي، فشارونه مو سم شوي وي، اوښکې مو پاکې کړې وي او زړه ته مو لوېدلې وي چې خوب نه دی، حقیقت دی. افغانستان د کرکټ د نړیوال جام نیمه سیمې فاینل ته لار موندلې ده. باور وکړئ په دې خبره، زه یې شاهدي درکوم. لوبه ختمه شوه، زما مرۍ ناستې دي، ایله اوس وار راورسېد چې زه راشم لوبغالي کې یو 2 دقیقې ودرېږم، تاسو سره خبرې وکړم له همدې لوبغالي آرنو سویل لوبغالی چې تاریخ پکې جوړ شوی دی. افغانستان پکې اول استرالیا ماته کړله او نن ماسخوتن یې بنګلادیش مات که او سیمه فاینل یا نیمه پای لوبې ته یې لاره وموندله. زه پوهېږم چې د افغانستان له پاڼې وروسته زما په ګډون ډېری مینوال غوسه وو، خفه وو، نهیلي وو، پوښتنې یې کولې چې څه وشول، ولې وشول. دا پوښتنه ما هم له کپتان راشد خان نه وکړله. راشد خان ویل چې په لوبه کې هیڅکله هم داسې مرحله یا پړاو رانغی چې خدای لکه د ده په زړه کې یا د لوبغاړو په زړه کې تېره شوې وي چې میچ یا لوبه مو له لاسه وتلې ده. دا یې ومنله چې 10-15 منډې د افغانستان کمې راغلې وې، خو وایي په ټوله لوبه کې پر ځان باوري وو، پوهېدلو چې دا میچ ګټلی شو. میچ تاسې هم لیدلی، زه د تبصرې دپاره د شننې دپاره ډېر څه نه لرم. کرکټ داسې یو څه شوي په افغانستان کې چې هر څوک پرې پوهېږي، هر څوک یې شنونکی دی، هر څوک یې مینوال دی، هر څوک پرې تبصره کولی شي. زه یوازې دومره ویلی شم چې په میدان کې په لوبغالي کې د بنګلادیش له خپلو مینوالو پرته نور هر څوک، که هغه د نړۍ د هر هېواد و، که هغه کامرمین و، که هغه مبصر و، که هغه شنونکی و، که هغه هم افغانان و، بې له شکه ټول د افغانستان مینوال وو. پر تلویزیون به تاسې شننې اورېدلې وي. یوه تاریخي ورځ افغانستان ټرینیډاډ ته ځي، له ساوت افریقا سره نیمه پای لوبه یا سیمي فاینل کوي. ساوت افریقا یو له 2 هغو لوبډلو دی چې افغانستان لا کله لوبه نه ده ورنه ګټلې. نو خدای دې وکړي چې دا ځلې د ساوت افریقا وار هم راغلی وي. په قوي احتمال کوشش به مو هڅه به مو دا وي چې د سیمي فاینل دپاره ټرینیډاډ ته هم ولاړ شو. که خدای مکړه داسې څه وشول چې هلته مو تګ ونه شو، سفر مو ونه شو، تر اوسه پورې مو چې څه درته چمتو کړل، څه مو درته وړاندې کړل، هغه ومنئ. خدای دې وکړي چې ستاسې په طبیعت، ستاسې په خوښه برابر وي. هڅه به کوو چې سیمي فاینل ته هم لاړ شو او وروستي جزئیات له هغه ځایه هم درکړو. یو ځل بیا مو ډېر زیات مبارک. نور د خبرو توان هم نه لرم. خدای دې تاسې تل خوشحاله لري. خدای دې افغانستان ته دغسې بریاوې لا ډېرې ورکړي. ډېره زیاته مننه.